है खराबी दीन की इन तीन से, है खराबी दीन की इन तीन से, शाह जालिम पीर जायल मौलवी बेदीन से। قدرمنو لیدونکو شاعر او کتاب خپرونه ده تیمورشاه کمال یم، را سره په خوا کې پروفیسر فیض شهزاد صاحب او نعمت ظهیر صاحب، د پیاوړي لیکوال دویم چیرمن شیر محمد شادمن صاحب، عبدالمالک کلمیار صاحب، د نن په خپرونه کې طاهر لیوال صاحب او زموږ نور ملګري برخوال دي. نیکی هیلی او شی چاری درته وړاندې کوو. ایلمند یو چې روغ جوړ او سلامت به یاست. نن یو ځل بیا اتوار دی او موږ و تاسو ته مخامخ یو د یو نوي کتاب سره. زموږ دغه ځوان شاعر، خوندور شاعر چې دی په خپل یو شعر کې وایي و یو سړی یم له جنته راوتلی، د خپل ستړي عادت راوتلی. یو سړی یم له جنته راوتلی، د خپل ستړي عادت راوتلی. وخت له خپله خور ژوره اصله بیل کړم، وخت د خپله خور ژوره اصله بیل کړم، د یو چا له قرابته راوتلی. ډېر له درد او له نفرته ناشنا یم، ډېر له درد او له نفرته ناشنا یم، له الفته محبته راوتلی. په مینه مې د خوب عنصر شامل سو، په مینه مې د خوب عنصر شامل سو، لکه اوس یم له فطرته راوتلی. او بې سببه الزام یو پر بله وایو، بې سببه الزام یو پر بله وایو، له کنعانه بې قیمته راوتلی. سرګردان پر غرو رغو ګرځم ساکنه، رغو ګرځم ساکنه، د بدخوا اشنا له نیته راوتلی. سرګردان پر غرو رغو ګرځم ساکنه، سرګردان پر غرو رغو ګرځم ساکنه، د بدخوا اشنا له نیته راوتلی. او یو سړی یم له جنته راوتلی، د خپل ستړي عادت راوتلی. قدرمنو لیدونکو، زموږ دغه صوفي شاعر او د نن عصر د خوندور فکر څښتن او د پښین ښار اوسېدونکی چې دغه کتاب یې د تیرې میاشتې یعنی په دسمبر 2025 کې دغه زموږ پښتو ادب ته نوې ډالۍ کړه او دا د ده لومړۍ شعري ټولګه ده. د دې کتاب نوم دی ملګرو زوږ په سکاسه کې. زوږ په اصل کې زوږ نه دی، دا ژوږ دی. نو ژوږ په سکاسه کې، سکاسه معنا هغه څه ته وایي پښتنو او هغه خلکو چې سکاسه څوک نه پیژني، چې یو سړی بیده وي او دا بل یې تر څنګ تیریږي او هغه بیده سړی د دې سړي د پښو کښهاری محسوس کي، و دا ته په پښتو کې سکاسه وایي او په اردو کې ورته آهټ وایي. دغه سکاسه د قدرمن حکیم الله ساکن صاحب لومړۍ شعري ټولګه ده چې پښین ته یې ډالۍ کړه او پښین پښتو ادب ته ډالۍ کړه او موږ یې نن تاسو ته ډالۍ کوو. قدرمنو لیدونکو، د ساکن صاحب پر دې کتاب باندې ډېرو اوچتو او قدرمنو لیکوالو لیک کړی دی چې په هغه کې ډاکټر شهاب عزیز ارمان صاحب او زموږ سره ناست پروفیسر فیض محمد شهزاد صاحب او ډېر قدرمن انیب خلیل صاحب او ګل رحمان ټول مهربان د پروان پوهنتون کابل
استاد او د شاعر خپلې خبرې هم په دې کتاب کې شامل دي. دا کتاب ملګرو 198 مخه دی او په دې کتاب کې 12 آزاد او نثري نظمونه سته او 142 غزلې په دې کتاب کې حکیم الله ساکن صاحب یو ځای کړي دي. موږ د ده پر دې کتاب باندې پیاوړي لیکوال حکیم الله ساکن صاحب ته لومړی مبارکي وړاندې کوو او بیا ورته د دې ښکلې ډالۍ ښه راغلاست وایو پښتو ادب ته. او حکیم الله ساکن صاحب صوفي شاعر دی، خوندور شاعر دی، کلامونه یې په ویلو ارزي. نو له تاسو څخه هم خواست کوو چې د ساکن صاحب دغه کتاب لاسته راوړئ، ویلولئ او ترلاسه یې کړئ. د دا کتاب په کوټه کې هم په هر بوک سټال یا د کتابونو په دکان کې تاسو ته میلاویدلی سي او په پښین ښار کې تاسو ته میلاویدلی سي. د هر کتاب پلورنځي سره تاسو دغه کتاب ترلاسه کولی سئ او پر دې کتاب باندې ډېرو اوچتو لیکوالو لیک کړی دی. د ساکن صاحب پر دا شاعري باندې ګایدلی دي، د شاعري جاج یې اخیستی دی او موږ ته یې دا کتاب ډالۍ کوي چې موږ یې نن تاسو ته ډالۍ کوو. اوس زه راځمه د ساکن صاحب پر دې لومړۍ شعري ټولګه باندې چې ژوژ په سکاسه کې نومیږي پروفیسر فیض شهزاد صاحب ته چې ده ورباندې سریزه هم لیکلې ده، مختصره وینا وړاندې کړي او د ساکن صاحب پر شاعري باندې و تاسو ته خپل نظر وړاندې کړي. یو جهان مننه تیمورشاه کمال صاحب، خصوصا د پیاوړي لیکوال پښین او د هغه د ټولو ملګرو دغه کوشش او دغه زیار دا د ستاینې او ځکه چې ورک او کتابونه او ورک شاعران معرفي کول دا د کمال کار دی، دا د شنیتۍ کار دی، دا د پراخ وجود د پراخ نیت کار دی. او د حکیم الله ساکن صاحب چې کومه شعري ټولګه زما په لاس کې ده، ما ورته چې هر څه پر ووایو، خو د ده د ښې شاعري اعتراف د موږ څخه مخکې به په پېښور کې افغان ټلویزیون یوار د میش خلیل او د هغه ځای میشته هغه لوی شاعرانو دي او چې داسې د ده پیچان او شناخت نه سولو، دا د پښین سولو، دا د ښار سو او پروګرام ما واورېدی چې واقعي پښین کې یاد سوی و، اسیر صاحب یاد سوی و، صاحبزاده صاحب د پښین ویاړ دی او د کومه حد چې شاعري ده په رښتیا زه درته وایم د نن د کهول په دا ځوان عصري ټولنه کې که څوک 2-3 شاعران موږ لرو یا موږ معرفي کولی سو، په هغې کې حکیم الله ساکن چې کوم دی هغه نمایان دی. یو داسې منفرده شاعري یې ده نه، یو داسې بېل طرز لري چې ته غزل شروع کړې، ځان ته یو سټایل یې دی چې ته یو کلام شروع کړې چې یوه در پایه د پرېږدي دې نه هغه کلام هغه خپله تا په خپل ځان خپله مجبوره کوي چې ته ووایې. د شعر نبیت یې جلا دی، انفرادیت یې جلا دی، لهجه یې جلا ده، عنوان یې جلا دی. بیا چې د کم تراکیب یا کم تشبیهات یا کم استعارات چې دی په کم انداز سره پیوند کوي، هغه زه به هغه جمال و جلال نه وایم، زه به دا وایم چې جمال و کمال لري. شعر د جمال څخه زیات د کمال دی، د کمال څخه زیات د جمال دی او هر شعر چې کوم دی هغه انتخاب شعر دی. موږ له دا پکار ده چې د ده دغه اشعار چې کوم دی د ځانه سره سره تر نور یې ورسوو. اوس زه کمال خان دغه غواړم چې ته د ده څو شعرونه ووایې
خبرې خواشین سره کوو چې ته د ده انتخاب شعرونه د خوار شعر انتخاب دی لیکن ځینې غزلې ډېرې نابلد ټولو لومړی به یې لیدونکو ته د ده یو نظم وړاندې کړو د نمونې په توګه د ده د نظم عنوان دی وخته څه در سره وکم وخته څه در سره وکم دیواله تا ته وایي وخته څه در سره وکم وخته ژر څه غېږه راکه وخته څه در سره وکم وخته ژر څه غېږه راکه وخته ژر څه غېږه راکه چې دې ونیسم پر سترګو وخته ګرانه راته ګرانه او په رو رو به دې راښکل کړم یو د خیال تصویر انځور کړم دغه خیال او دا تصویر دې زما د ژوند پر وژو بار کړم بیا یې یوسم چرته لیري دومره لیري چې څوک نه وي زه یوازې سمه پاتې را سره دا ستا تصویر وي بیا یې ونیسم په غېږ کې بیا یې مچ کړمه پر سترګو بیا یې پټ پر سترګو د ځیګر صحرا ته بوزم او د مسو هلته دواړه د هغې ونې په سیوري بیا ورپام کړم په دا ونه شان د ننګ او د غیرت ده د پښتو حیا الفت ده یا د مینې محبت ده بیا به ووایم چې وخته ګرانه راته وخته اوس یا پاڼې سولې وچي اوس یې پاڼې سولې وچي له شاخونو څه رالویږي وخته داسې نسخه راکه چې دا ونه بیرته شنه سي پښتانه تر لاندې ټول سي بیا جرګه او مرکه کړي بیا ادم رباب راواخلي په سندرو درخو ستایي ډېر ساکن بنیاد راخستی دی بنیاد راخستی دی بنیاد بیرته شنوي برته شنه ونه جنجوړي د ونې لاندې پښتانه کښېنوي او پښتانه ته د یووالي یو درس او د وخت هغه دورانیه اوس ګوره دا د شاعر څنګه کمال دی نه په کم الفاظ او په کم ترتیب دغه نظم ترتیب کړی دی ستا یووالی او ستا جړه پاڼه بیرته په زرغونه ونه بدلول او د هغه د سایې لاندې درېدل دا هم کمال دی هم جمال دی او په بل یو کلام کې وایي که درمنو لیدونکو موږ تاسو ته د کلامو بیلګې وړاندې کوو وایي خلک خو وایي زندګي ستا پر څنګ تېره کړه خلک خو وایي زندګي ستا پر څنګ تېره کړه خلک خو وایي زندګي ستا پر څنګ تېره کړه تا ته معلومه ده چې ما او تا په جنګ تېره کړه ډېر ښه خلک خو وایي زندګي ستا پر څنګ تېره کړه تا ته معلومه ده چې ما او تا په جنګ تېره کړه زه څوک لرم ستا څوک بې ما ستا لږ مې پوکړه په دې زه څوک لرم ستا څوک بې ما ستا لږ مې پوکړه په دې او د چا په لمس مو یو د بل په تهمت رنګ تېره کړه ډېر ښه ساکن صاحب ګلاب دې هسې د سپین مخ جلوګري کوله ګلاب دې هسې د سپین مخ جلوګري کوله ستا پر سینه چې ځواني تېره کړه لونګ بیا یې ووایه ګلاب دې هسې د سپین مخ جلوګري کوله ګلاب دې هسې د سپین مخ جلوګري کوله ستا پر سینه چې ځواني تېره کړه لونګ تېره کړه او نوی حسرت به مې تر تورو سترګو توی سي په دې نوی حسرت به مې تر تورو سترګو توی سي په دې چې ما له تا څه تا له ما د زړه په زنګ تېره کړه رویبار په حق کې د ساکن نن راته داسې ویل هغه په زړه ډېر و نازک ده لکه سنګ تېره کړه کمال صاحب ما ته دا خبره کوو پر حق یې نه چې دی د ځوان کهور ځوان شاعر دی لیکن شاعري یې ډېره پخه ده او که چیرې ته زما سره اتفاق وکړې زه چې د ده شاعري وایم یا اورم ما ته د پښین
ارواښاد عبدالرازق دلشاد دغه شي د دوی د الفاظ هغه چون چې کوم دی نه هغه ډېر بېل دی ډېر جلا دی او دغه بېلوالی او دغه اسلوب چې کوم دی دا د پښتو شاعري خصوصا زموږ د دې سیمې د شاعري په حواله چې ده نه هغه ډېره خوندور ده او دا یې ساکن زما نږدې چې کوم دی دا د نن شاعر هم دی د سبا شاعر هم دی د وختو شاعر هم دی او که د هغه رنګه روان وو د قصې شاعري وه دا به انشاءالله زموږ د دا وطن زموږ د دا علاقې یو نماینده شاعر وي زه غواړم چې ته یو بل کلام ووایې وای غمونه مې د ګران د زړه په سر خولې لګوي غمونه مې د ګران د زړه په سر خولې لګوي د زړه په سر خولې لګوي ښکارېږي لکه څوک په خپل بشر خولې لګوي واو ډېر ښه غمونه مې د ګران د زړه په سر خولې لګوي ښکارېږي لکه څوک په خپل بشر خولې لګوي سپېڅلې عقیده مې دې ته نه پرېږدي چې ولې سپېڅلې عقیده مې دې ته نه پرېږدي چې ولې ناترس چې مې د مینې په ثمر خولې لګوي ځان کړی د ناکامه هیلو درد یمه زړګیه وران کړی د هیلو درد یمه زړګیه کردار د خواهشات می په هر شر خولې لګوي وران کړی د ناکامه هیلو درد یمه زړګیه کردار د خواهشات می په هر شر خولې لګوي دارو هسې بانه د جوړېدلو راته ښایي حسبانه د جوړېدلو راته ښایي طبیب مې د سینې په مالو زر خولې لګوي ساکنه ځان دې وخورم چې له ځانه درته وایم ساکنه ځان دې وخورم چې له ځانه درته وایم چې له ځانه درته وایم ستا یاد مې په ماښام او په سحر خولې لګوي ساکنه ځان دې وخورم چې له ځانه درته وایم ساکنه ځان دې وخورم چې له ځانه درته وایم ستا یاد مې په ماښام او په سحر خولې لګوي ما خو د ده شاعري ویلې ده نه اوس خو زه نور نه څه چې ما خپل نظر هم پور کړی دی لیک مې پور کړی ده د په شاعري کې چې ما وکتلو د ده خپل روحاني وارداتونه وارونه پرده شو دي یعنی مقصد چې د روحاني وارداتونه هم کښته قلبي وارداتونه هم کښته او انسان چې انسان وي روح لري وجود لري او سترګې لري احساس لري نو قلبي وارداتونه چې کوم وي هغې غورځنګ هم لري نو هغه وارداتونه د ده په شاعري کې شته خو دی چې څومره خاموشه دی نه د هغوی یې ژوندۍ شاعري ده نه او دغه ژوندۍ شاعري چې کومه ده نه دا ویده ذهنونه هم راویښوي زړونه هم راویښوي بلکې د وخت چې د دغه وخت چې او زمانې چې د خاورې سره او د خلکو سره کم وارداتونه کړي دي او کوي هغه وارداتو ته هم ډېر بېل بېل اشارې شته نو زه مختصرا زما خبره د هغوی د کمال صاحب چې دا زموږ د نن شاعر هم دی د سبا شاعر مې هم دی پوخ شاعر دی ښه شاعر دی په ده به موږ ویاړ کوو فخر به په کوو چې زموږ د پښین دی او په لر و بر وطن کې د خپل شعر په حواله یې په لږ وخت کې خپل نوم پېژند او شناخت یې پیدا کړي دا زموږ دی د ټولو دپاره چې کوم دی ویاړ دی افتخار دی او زیری دی قدرمنو لیدونکو دا کې ملا ساکن صاحب دغه کتاب ژورژ پسکاسکي موږ و تاسو ته متعرفه کوي موږ په تاسو وپېژندئ نور نو قضاوت هم ستاسو کار او لاسته راوړل هم ستاسو کار په پښین کې هم دا کتاب په هر کتابتون کې میلاویږي او د کوټې په هر بک سټال کې تاسو ته میلاویږي د ساکن صاحب شاعري چې تاسو ټوله ونه لولئ تر هغه ساعته پورې د ده د شاعرۍ خوند تاسو نسئ معلومولی چې دا کتاب پوره ولولئ نو بیا به د ساکن صاحب خوندوره شاعري باندې خوند واخلئ
تر بلې خپرونې مو پر الله سپارو. زه تیمورشاه کمال، پروفیسر فیض شهزاد صاحب، شیر محمد شادمن صاحب، عبدالمالک قلمیار صاحب، نعمت ظهیر صاحب او طاهر لیوال صاحب. قدرمنو لیدونکو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، پیاوړي لیکوال هر اتوار و تاسو ته ادبي خپرونې د کتاب په شکل کې وړاندې کوي، نوی کتاب معرفي کوي. د ټولو هغه لیکوالو او شاعرانو څخه که هغه زموږ وروڼه وي، ځوانان وي او سپینږیري وي، کتابونه یې چاپ کړي وي، زموږ خویندې وي، ادب ته یې کار کړی وي، خپلې ژبې ته یې کار کړی وي، نو د موږ سره دا خپل کتابونه شریکوي. زموږ نمبره پر سکرین باندې ولاړه ده. تاسو زموږ د دغه نمبر سره تماس نیسئ د طاهر لیوال سره او بیا به د کتاب درکونه دی در وښیي چې تاسو یې موږ ته څنګه راواستوئ. موږ به تاسو ته ستاسو کتاب په ټولو ادبوالو او د کتاب په شوقیانو باندې معرفي کو، وبې پیژنو. نو داسې به ستاسو د کتاب پبلیسیټي مو وسي او تاسو به خلک وهم پیژني. تاسو چې کوم زیار کښلی دی پښتو ادب له، پښتو ژبې له، دا زیار به تر خپل مقصده پورې ورسیږي. قدرمنو لیدونکو، ستړي پښتون په نامه باندې چې زموږ دا کتابونه وړاندې کوو او زما شخصي پیج د کرتو په نامه او زما بل پیج د تیمورشاه کمال په نامه، دغه پیجو ته هم کله کله ویزټ کوئ او ورځئ او د پیاوړي لیکوال بېلابېلې خپرونې به ګورئ. د شیر محمد شادمن صاحب پر پیج او پر آی ډي باندې د عبدالمالک قلمیار او د نعمت ظهیر صاحب او د روم سهار چې د پروفیسر فیض شهزاد صاحب پیج دی، پر دې باندې هم زموږ د پښین د پښتو ادب ټولې خپرونې، مشاعرې او نوي زلمي شاعران چې موږ یې تاسو ته معرفي کوو، دا به تاسو را سره ګورئ او مخ ته یې شیروئ. ملګرو، موږ به تاسو ته دا خدمت کوو، تاسو موږ ته د ویډیو په شکل کې د موږ سره دا خپرونې خوروئ او په نورو ملګرو باندې اورئ او وینئ. موږ به تاسو ته کورودانۍ وایو. ستاسو یو جهان مننه. تر بل اتواره مو پر الله سپارو. الله مو مل شه، ژوندي او کامیاب اوسئ.